future perfect continuous tense. دا ټینس مونږ اله استعمالو په دې ټینس کې په انګلیش کې مونږ خبرې اله کوو کله چې مونږ داسې کارونو باره کې خبرې کوو کم کار به چې په فیوچر کې شروع کېږي او بیا په فیوچر کې سر ته رسي هم په دغه فیوچر کې په راتلونکي وخت کې به هغه کار شروع کېږي او بیا په دغه راتلونکي وخت کې به هغه سر ته رسي فار اګزامپل ستا مشر ورور راغی تا سره کېناست چې هلکه سبق زه ورته وګورې سبق زه ورته ووایه ته ورته وایې چې بھائی جان ته چې کله راځې که نه ته چې کله بازار نه واپس راځې ما به 1 ګنټه سټډي کړي صحیح ده ما به 1 ګنټه سټډي کړي نو دا سټډي تا لا شروع کړې نه ده خو په فیوچر کې به شروع کړې په راتلونکي وخت کې به شروع کړې 1 ګنټه پس یا 15 منټه پس یعنې په راتلونکي وخت کې به شروع کړې او په دغه راتلونکي وخت کې به دا 1 ګنټه سټډي کېږي او بیا به مکملېږي صحیح ده داسې کارونو باره کې چې مونږ کله خبرې کوو نو هغه مونږ به فیوچر پرفیکټ ټینس په انګلیش کې استعمالوو صحیح شو یا فار اګزامپل ته وایې چې پاکستان به په راتلونکي کم 2027 نه پس دا 15 کاله چې دي په دې کې به ترقي کوي نو 2027 خو لا نه دی شروع شوی که نه دا چې کله شروع کېږي دا په فیوچر کې شروع کېږي او بیا 15 کاله به کېږي او بیا 15 کاله به مکملېږي نو دغه 15 کاله چې شو که نه او دا پس مکمل شو نو دا چې کوم دی دا خبره چې موږ په انګلیش کې کوو موږ فیوچر پرفیکټ ټینس استعمالوو صحیح ده نو دې لپاره یو فارموله درته لیکم چې د فیوچر پرفیکټ ټینس هر یو سنټنس تاسو په هغې جوړولی شئ خپله د جمله راخله عامه جمله چې کومه ده دا راخله او په دغه فارموله کې فټ کوه ډایرکټ فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس په دې جوړېږي څنګه په هغې کې د ټول ناول چې دی هغه د سبجیکټ د ټول ناول به سبجیکټ لګي په هره جمله کې چې د ټول ناول به سبجیکټ لګي په دې پسې have been لګوه have been صحیح ده دا لږ وړوکې وړوکې لیکم که نه مونږ سره ځای کم دی راووالې subject plus have been پسې دی first form of verb plus first ing plus object plus sense for sense پر لګي او یا به پار لګي د دوه کې به یو لګي sense او پار مې دې پوه کړمه دې ځای کې دې پوه کوم څنګه فار او sense بار بار استعماله فار اګزامپل ستا پښتو کې یو جمله ده او په هغې کې داسې یو خبر راغله چې وشو ته وایې د احمد 2 کاله وشو چې هغه په سعودي کې دی د وشو چې پکې راغی وشو نو په دقه جمله چې ته کله انګلیش شاړې دقه جمله په دې کې به پار لګې یا ته وایې چې د ارمان 3 منټه وشو 3 منټه نه دومره کم مې ووي د ارمان 30 منټ شو چې هغه پردي خیرات کې ناست دی او پاسي نه پردی خیرات یې موندل دی صحیح ده نه پاسي د وشو چې دا شوي چې پکې راغله د ارمان 30 منټ شوي دي پکې راغی که نه د ارمان 30 منټ شوي دي چې پردي خیرات کې ناست دی شوي دي چې پکې راغی دا هم چې ته انګلیش ته اړې په دې کې یو پار استعمالوي نه چې پکې راغی دلته به سینس لګې آینره ته اوس پوه شوې که نه مخکې ټینسونه دې کتل دي ښه اوس به دلته سبجیکټ په ځای به څه لګې سبجیکټ به لګې سبجیکټ به کوم هغه چې کم کار کوي اوس درته یو جمله لیکمه میں 30 منٹ سے ایک خط لکھ رہا ہوں گا زه به د 10 منټو نه یو خط لیکم صحیح ده که دا 30 دې لرکې دلته او داسې ووایې چې میں ایک خط لکھ رہا ہوں گا دا کوم جمله شوه دا فیوچر کنټینیوس ټینس شو صحیح ده خو دلته 30 منټ چې پکې راغله دا موږ ته یو مخصوص ټیم ښیي چې زه به د دغه ټیم نه خط لیکمه فیوچر کې به دغه کار شروع کېږي او هم په دغه فیوچر کې به مکملېږي دې باندې پوه شوې په دې کې دغه فرق شو اوس څنګه کوه دا می چې کوم دی که نه دې دپاره آی راځي سبجیکټ په آی ولګې د آی پسې هیب بین به لګې هیب بین دې ولګو په هیب بین پسې ور پسټ فارم دلته کار څه دی لیکل دی که نه رایټینګ رایټ ورب شو دې سره به آی ان جي ولګې رایټینګ شو
آبجیکټ په لګوي کار څه دی خط لیکل دي a letter دلته سینس ولګو که پار ولګو جملې ته غوږ کېږده میں 30 منٹ سے ایک خط لکھ رہا ہوں گا زه به د 10 منټو نه یو خط لیکمه سینس راځي صحیح ده سینس 30 منٹ نه پکې راغی 30 منټس اوس داسې وی چې زه به د 10 منټو نه یو خط نه لیکمه بلکې زه به کتاب ګورم زه به 30 منټو نه یو خط نه لیکم دا به څنګه لیکي کوه دا چې انګلیش کې وی I have د have او د being په منځ کې به not ولګي I have not been writing ټیو پچې writing a letter since 30 minutes صحیح شو ښه اوس دې جملې ته جوړه انټراګیټیو یعنی سواله جمله ته جوړه چې آیا زه به د 10 منټو نه بیا خط لیکمه که نه چېرته شلتانان به خورمه نو زه به د 30 منټو نه خط لیکمه دا په انګلیش کې څنګه وي دا به داسې ویل کوه اول نه دا هیپ چې کوم دا به په اولني سر کې ولګي have I been writing a letter since 30 minutes په آخري کې به سوالیه نشان ولګي ځکه چې جمله سوالیه ده دې باندې پوه شوې دقه شانې نور جملې ځانه جوړې کوه په دې فارموله کې دقه شانې پیټ کوه ډایرکټ به دې فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس راځي اوس یې کوه دلته راته یو بله جمله لیکمه چې ستاسو په دماغو کې دا ښه پوخ شي چې بیا درنه هېرېږي نه چې دا دویمه جمله راته ما ولیکله که نه بیا تاسو ځانه پریکټس پرې وکړو ډایرکټ انګریزان شوئ انګلیش بیا داسې پړپړه انګلیش به وایئ خدای زما دې توبه نو هغه جمله ته څه ولیکمه ښه جمله ته دا لیکمه چې وہ 15 जनवरी से क्रिकेट खेल रहे होंगे هغه به د 15 جنوري نه کرکټ کوي دا به اوس انګلیش ته څنګه اړی په ټولو اول نه به سبجیکټ لګیا سبجیکټ دلته دی هغوی دي ښه دی هغوی به د 15 جنوري نه کرکټ کوي دا به انګلیش کې څنګه لیکي دا به داسې لیکي اول نه به سبجیکټ ولګوي څنګه کوه دی بیا دې ولیکه دې پسې have been have been پسې څه کار به کوي فلی کرکټ به کوي فلی راځي کرکټ کولو لپاره ING به ورسره ولګوي بره یې لیکلي څنګه کوه ING پسې به آبجیکټ ولګوي آبجیکټ دلته کم دی دلته دا کرکټ کول چې دي که نه دا آبجیکټ دی نو کرکټ دلته به سینس راځي که فار هغوی به د 15 جنورۍ نه کرکټ کوي 15 جنوري په فیوچر کې 15 جنوري راځي که نه هغوی به کرکټ شروع کوي او مکملېږي دا به څه کې نه پکې راغی دې کې هم نه راغی دې سره به هم سینس لګی او که بل پکې راغی داسې به کې و چې هغې کې شوي دي یا وشو دغه شانې هغې کې بیا پار لګی سینس they have been playing cricket since 15 جنوري صحیح شو سینس 15 جنوري اوس څنګه کوه د نیګیټیو ته جوړه اوس څنګه کوه چې هغه به د 15 جنوري راسې کرکټ نه کوي هغه د کرکټ نه پخوا بس کوي مړه کرکټ د هغه ټوله زندګي تباه کړه کرکټ دی او هغه دی کرکټ دی او هغه دی دا سوباړې نه سوباړی ته وایي به مخه خپل ژوند یې ټول تباه کړو بل څه کار نه کوي نو دا به څنګه وي چې هغه به کرکټ نه کوي د 15 جنوري دا به داسې وي they have not
been playing cricket since 15 جنوري. دا شو نیګیټیو. اوس داسې سوال کې د چانه چې هغوی چې کوم دي که نه هغه به د 15 جنورۍ د کرکټ به کوي، هغه به د 15 جنورۍ نه کرکټ کوي که نه بس کوي به. داسې سوال به څنګه کوي آیا هغوی به د 15 جنورۍ نه کرکټ کوي؟ لکه د دې جملې سوال جوړ هغه به داسې جوړه څنګه کوه آیا هغوی به د 15 جنورۍ نه کرکټ کوي؟ دا سوال به داسې جوړ کړي. دا کوم هیب چې دی هیب دا به د اولني سر ته راولئ. دا دی به پسې کې کوم سبجیکټ چې دی صحیح ده. نور جملې هم دغه شان جوړولی شي که دلته هیو شیو اټو یا بل چې شي نو هغه هم داسې هیب تې مخکې راوله او دا دې پسې وروستو لګوه، دا بین په دې پسې لګوه. have they been playing cricket since 15 جنوري او دلته به سوالیه نشان ولګي. صحیح شو. په دې باندې به تاسو پوه شوي که هر قسمه تاسو سوال په کم یو ټینس کې سوال تاسو په کمنټ کې کولی شئ. دې سره زموږ ټینسونه ختم شو.